افغان کرکټ بورډ او افغان کرکټ مینوالو لپاره بدترینه خبر. د افغانستان کرکټ بورډ د 2020 شلوریز نړیوال جام مالی ملاتړ هم له لاسه ورکړ. دا د $250,000 قراردادو یو هندي تجارتي شرکت په نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې مالی ملاتړ ته ځانګړی و. دغه شرکت د افغانستان کرکټ بورډ ته په رسمي استول شوي مکتوب کې لیکلي دي چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې د وروستیو منفکیو او تغییراتو له کبله اندېښنې پارېدلي او په همدې اساس اړوند مالي ملاتړ تر بل یادښت پورې له قرارداد څخه لاس په سر کیږي. وایي حالات یې په واک کې نه دي. دا قرارداد د شړل شوي اجرایي مشر حامد شینواري په وخت کې لاسلیک شوی و. په داسې یو بد سیاسي او اقتصادي وضعیت کې د افغانستان او د افغان کرکټ لپاره لوی زیان او ګزار دی. د کرکټ بورډ یو چارواکي راته وویل دوی هڅه کوي چې بل مالي ملاتړ پیدا کړي. خدای دې وکړي مګر سخته ده. د یو چا له جیبه یوه افغانۍ ایستل هم هنر، تجربه، کمال، باور او اعتماد غواړي. دا هم مه هیروئ چې راشد خان په کپتانۍ کې یو شمېر تجارتي شرکتونو د افغان کرکټ مالي ملاتړ ته زړه ښه کړی و. په کرکټ بورډ کې چې د وروستیو ناببره تغییراتو او منفکیو په اړه انتقادونه کېدل یو علت یې همدا و چې دنیا ته د افغانستان د کرکټ اعتبار خرابېږي او ارزښت یې کمیږي او تاوان کوي. هماغسې وشول. د افغانانو احساساتي او یو اړخیزو پرېکړو تل په خپله افغانانو ته زیان رسولی. وبه ګورو چې راتلونکي کې څه کېږي. تر بل تازه او په زړه پورې خبر شي زه ځای تعلق زه ستاسو په درانه چوپړ کې ازاریږم. په بخښونکي له ځان له سپارم. افغان کرک انفو چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو له دوستانو سره شریک کړئ. ښه وخت.